اسلام دا ویلی دی دیو اسلام بار څه چوي زدا وې نو دیو جنا قرآن داغه علاج خودله چې د جهل په وخت کې به پیدا شي او پکې به اوسېږي او قسمه قسم جاهلانو سره به واسطه وي خو دا واوري چې جاهل او ناپوه در سره مقابله کې راشي نو اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما جاهل چې در سره سو وخت خبرې کوي نو سلام ورته کوه او ځان ته خلاصو باس ور سره مکوه او خبرې ور سره وګداوه ځکه چې جاهل همیشه د پاره باس اصول دادي هغه سړي سره به باس کې چې څومره علم ستایي او دومره د هغه مي د مناظرې اصول دادي چې مساوات فی العلم وي څومره علم ستاده دومره د هغه بیا ور سره باس کوه په خبره به یو بل پوهېږي اوس ته ملای هغه عامي دی تعلیم هغه جاهل دی هغه سره به ته څه باس کې نو دی وجنه قرآن ویلی دی و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما جاهل سره چې در سره باس کوي نو سلام ورته کوه السلام علیک ورته وایه او بس ځان ته خلاصوه باس ور سره مه کوه ځکه چې ته پوهولی نشي عزیزانو مون خلق خود څه کوي جهل او خودپسندی دا دومره خراب شي چې د آدم علیه السلام زامن پیدا شو حابیل او قابیل او داغي قانون داو چې یو خور او یو رور به جوړه پیدا کړي بعض به تاسو اوریدلی چې یو خور او یو رور به سحر پیدا کېده او یو خور او یو رور به مازیګر پیدا کېده بہرحال دا روایت چې کوم دی کچرتوی هم دا اسرائیلیات غوندې دي په خپل میعاد به پیدا کېده کوم میعاد چې د بچی د پیدا کېدو دی په هغه میعاد به پیدا کېده نو کوم خور سره به چې کوم رور شوی نو دوی به بدل کولو مثلا ما سره یو خور پیدا ده تا سره یو خور پیدا ده نو زه به خپله ما سره پیدا شوی خور تاله درکم او ته به مال راکې دا قانون د آدم علیه السلام د دې به نکاح کېده او بیا په دې لاین باندې به دا خلق پیدا کېده حابیل او قابیل چې قابیل خور چې و د سره چې کومه پیدا واله ګرنګیزه او حابیل سره چې پیدا واله توره دوی چې زه سپینه په تورې نه بدلوم تخپله خور په نکاح واله او زه به خپله خور په نکاح هغه حابیل ورته وی چې د خدای بنده قانون دا نه دی شریعت دا نه دی ویلار سچی خو زه نه کوم دا کار دا اندازه وکړئ تاسو ډایرکټ د پیغمبر اولاد دی او خودپسندی او خودبینی ونیو اوس ګوره چې نتیجه یې څه جوړی تاسو چرې ښه سړي کېدی نشئ نه بزرگان کېدی شئ چې تر څو پورې خودبینی نه پریږي خودپسندی نه پریږي ځان تم زه ویل نه پریږي تر هغې پورې ښه سړي کېدی ښه سړی همغه څوک جوړیږي نیک او بزرگ هغه څوک جوړیږي چې د چا په زړه کې زړه نه د چا په ځان کې روح نه د چا په ځان کې رای نه همیشه د بل تابع تاسو به وښایئ داسې زمونږ
په کوم ملک کې چې اوسېږو چې هغه خپله رای پرېښې وي او د بل اتباع وکړي، خپل نفس یې مړ کړی وي او د کنځلو جواب دعا ورته وکړي. داسې به مونږ وکړو؟ ښه سړی خو به هغه سړی جوړېږي چې د کنځلو بدل کې دعا ورته وکړي، د کاڼو د ویشتو بدل کې دعا ورته وکړي. جی مونږ به ښه سړي کېږو. یا دې زمانه کې څوک شته چې به ښه سړی شي، خپله رضا به پرېږدي، د بل رضا به کوي، خپله رای به پرېږدي، د بل رای باندې به ځي. تاسو وګورئ زلیخا ولې لویه ښځه شوه او د پیغمبر په عقد نکاح کې رااله؟ ولې؟ امتحان کې ګیره وه، زړه یوسف سره و، مور ورته وایي چې بچیه دا څه کوې، خلق را باندې لعنت وایي. هغه ورته وایي زلیخې وی مورې مکړه ما ته دا خبرې نورې، زلیخې وی مورې مکړه ما ته دا خبرې نورې، واک زمانه دی په لاس واک مې د بل دی، زړه وړی دی له ما تش مې ګوګل دی. ما کې زړه نشته نو زه ستا خبره څه ومنم چې یوسف نه توبه وباسم. د تسلیم شی نشته ما کې، زما زړه یوسف علیه السلام سره. نتیجه څه؟ عظیم انقلاباتونه بعد زلیخا د یوسف علیه السلام په عقد نکاح کې راغله. شپه وه، نیمه شپه کې زلیخا پاڅېده، د شپې مونځ ته. یوسف علیه السلام ورته لا وخت ډېر دی. وی نه دی وخت ډېر. چې هغه رستو لمنې ته لاس ور واچولو نو د زلیخې لمن وشلېد. زلیخې وی خیر دی که زما لمن وشلېده، دا هغه بدل خلاص شو چې تا ما نه منډې والې او ما رستو نه ته لمنې نه نیولې وې، لمن دې شلېد. او یو خبره واوره یوسفه، زه اوس ستا یوسف تابعداري نه کوم، ستا یوسف زه به اوس د هغه ذات تابعداري کوم چې چا ته مال راکړې. زه خو لیونی یم، نو د زیات اتباع به د هغه ذات کوم چې چا ته زما غېږې ته راوستې. څو پورې چې ستا د راړې تعلق و، تا خو زما خبره نه منله. څو پورې چې هغه ته مې ځان وسپاره، هغه ته زما غېږې ته راوستې، نو زیاته تابعداري به دې نه پس زه د خدای کوم. زما عزیزانو، خپله رای به په بل خرڅه کې، خپل خیالات به په بل خرڅ کې، هله به ښه سړی کې. چې دا دې نه کړی، ښه سړیتوب ګران کار دی. قصه مې تاسو ته یو ځل کړې وه چې یو پیر ته یو سړی راغی، وی صاحب زه ښه سړی کېږم. هغه ورته ویل بچیه ښه سړیتوب ډېر ګران کار. وی کوشش به کوم، وی ښه سړیتوب ډېر ګران کار دی، ښه سړی کېږي. وی بس کوشش به کوم، ځه د لنګر کې کار کوه. لنګر کې کار مار کولو، یو شپږ میاشتې چې تېرې شوې، نو پیر صاحب یو چواری ته وې چې داسې ځای دا هلک چې لګیا دی که نه، ده باندې دا ګندګي وروغورځوه. داسې چواری چې به ګندګي وروغورځوله، هغه هلک را منډې کړ، چواری د دې مری ونیو. د مری نه ونیو، زه دې ګنده کړم ټوله. پیر صاحب ورته پټ ولاړو،
روته ورته له ها الکه تا خو چې زه خسړې کېږم خسړې توپ دي ته وي چې خلک د مړای نه پیرانم دغه سي پیر دې ته وي ښا او سنی دا ګړ کپان دا پیران دي دا د جیب غلا خیال امراغی دا پیران دي پیر خود غرغشتو مولانا صاحب دا افریقی سیټان راغلی زو ور سره تلو 50,000 روپے ورته وېستي وې صاحب دامه تعالی وروړي دي ورته بچیا تاو زما روټای خوړه زما ملمه نو زه د جیب ګڼ کپ نیم چې ملمنو شکوم او ملمنو نه پیسې ډېر څه وکړه وې په خدای باور وکا چې وای نه لم چې دا خو 50,000 دي چې 50 لک ویم پیران خو دغه تا به ګنتی پیوالی بلچې به دیوالی کور به دیوران شوی او خدای به درنه په قهر باخته هغه بال بچ به د نهری او پیر صاحب لبه یو سه او چې یو سه هغه داسې واسکټ کې چې دعا ورته وکړي چې دعا ځان ته وکړه په ګرنیټو لګي چې پردي جیبونو باندې ډاکې نه اچي دعا ځان ته وکړه ستا دعا په ما لګي نو زما عزیزانو پیران دغسی چې هغه به د مرید د پاره د غزا به ټریننګ سکولو تا چې وی چې زه خسړې کېږم خسړې دې ته وی چې خلک د مړای نه نیسي وی خجی غلطي وشوه بیا لګیا بیا شپږه میاشتې تیرې شو بیا پیر زیبا چواړي ته وی چې نن په بیا دا ټوکرای واچو چې بیا په ټوکرای واچولا نو په دې اتو میاشتو کې د دومره اصلاح شوی و چې ورپانه سید ورپسې خو د ناس ته نه چواړي ته وډون دي پیر ورته بیا پټ ولاړ وروته ها تا چې وی چې زه خسړې کېږم خسړې دي ته وي بس بیا غلې بیا پکې یو کال تیر لګیا دے کار کوي نفس داسې بمړ کی او رنگ لاتی ہے حنا پتھر پہ گس جانے کے بعد نکریزو کے رنگ الا پیدا کیگی چې پکانو باندې گسیوش تاکہ برنگ الا پیدا کیگی د خسڑی تو پارام کیے نہیں خسڑی تو گران کار دے دا گمنزی ممنزی گرزولو مسواک چې دے ټومبل دا خو آسان کار دے هر څوک به وکي خیال امراغی جی ملاتوبم آسان کار دے خو یو بدری کتاب ہوا ہے مولانا صاحب بشیر مولوی صاحب پتہ بنے لگی چې مولوی صاحب په سمره وبو کې دے خیال امراغی جی وہ مولوی صاحب جمعات امام شو مولوی صاحب شو نور پتہ نه لگی دا آسان کار گران کار دا دے دا نفس درې قسمت نفس امارہ نفس لوامہ نفس مطمئنہ دا درې قسمه نفس خیال امراغی جی لوی جہاد چه دے غدا نفس وجل لوی جہاد نفس مرشو کمال تورسی نفس جوان دے پا گمنزو نکی بل کار کوئی جماعت نوزئی اوس خو چې مونږ جماعت نوزو کېړای پټاو کنه چا نوې کېړای راوړي د زمونږ د جماعت کې یو جمعه دو جمعې پس کېړای روکیش خیال امراغی دي کېړای ورو هو سړی اریان دریان پاتیش دلته چا نه روکي ما خپل چپلې ورکې مال لکه دا یو سازما غي وړي خیال امراغی دي عزیزان اور داو کې باروزي یو همون غوندې خوار غریب خلق کېړای سمای دا دومره کمال نه ده چې لکخی غوړی ای او چې جمعات نه باروز نو کېړای پردای سمې یادا سرومال ساته پچا چې دوړي داسې ولاوس او وکي داسې کلو کې بده سو کوي خان چې جمعات نه روزي د خان 15,000 غزه لکای چې مړکیږي یو سلوخ غزه قبر لزان سره وي ابا
جمعات نه چوزي پردای کېړای بسای او بیا مونږ غوندي چاپلوسی ګر چې ورپسې وي مونږ غوندي شرمېدلی چې ورپسې نه به بیا کېړای سمې کې د چا نو نفس مړ نشه چې نفس مړ نشه نو ته تباه تا ته به د ځنکدن په وخت کې ایمان نه نصیب کی ایمان بالا نصیب کی چې نفس مړ دا د قرآن خبره مونږ څه وایو مونږ وایو چې نفس مارا کم طرز فرعون نیست نفس مارا کم طرز فرعون نیست لیکن او راعون ما راعون نیست و زمان نفس والله کد فرعون نکم خواغ سر لخکری وی او ما سر لخکری نشتا کنی زا کمپلیٹ فرعون هر سر گوری مجسمه دا فرعونیت مجسمه خبر شان ور سر نشتا خبر که د پاسه پی گزار در وجنی دی دست در باندې کوي کور د لکنی کور دی ورانی بچی دی تبا کوي خبرې د پاسه او بیا جمعتون لم راځي منځونم کوي نفس مړ دا ماده ځان کې پیدا کی چې خیر ده خیر دار بد در سره چاوکا و خیر ما څووي خیر دې ټکه یاد پوهیږي کاکا په خبره کنه اوس په څه پوهیږي دا عمر تیر خیر دې دا ټکه یاد ډېر بد چاوک خیر تکلیف بدرته نه رب دې خپه نه او دا کته چې دې سړی ما سره ډېر بد وکړ خیر بس بیغمه بګرځي خیر خیریت او که اره خبره محسوس کول د شروع که چې وای دا ولی دا د ولی د سیوي دا د ولی د سیو که وای نو ما څه کړي وای نو بس نری رنز بدی او د خدای په عظیم قهر باخته هم داسې کړ کړ کې قبر لبروان او چې دی وای چې خیر دی خدای ته خپوي خبره خلاص نفس پدی بمړ کی مونږ مليان د مونږ نفس اوهو مونږ نفس لبیا سو کرس زمونږ نفس به څنګه مړ کیږي هغه به مړ کیږي چې مونږ هم د ځان نبل سړی اوچتو ګڼو خپل ځان او زړه بل لور مولانا روم نن 900 کاله مخکې تیر شوی 900 کاله د جمعات کې ناس ته درس کولو خدای مې دې په دې نه ګناهګاري خو زمونږ نفس هم داسې دی چې تاسو دا عوام یې یا امیان مونږ چې خپلو کې کینو دا خردي لا پکې عربي کې یو بل ته جولایک کلنعام ابل په आवाज کې بل هم اضل چار پای دی وای گمرام دی مونږ هم خدای راستی که تاسو ته په نظر ګورو تاسو هم مليانو تسپک ګورئ خو دونوں طرف سے آگ برابر لگی دونوں طرف سے چې دا څنګه راته ګورئ کنه خدای راستی چې د سیدر ته ګور مجال دے چې زتا ته د قدر او د عزت په نظر وګورم او ته ما ته سپک وګورې سوال نه پیدا کی خو هغه دغه خبر وای دل کې ببول جل اٹھائی جگر کے آگ سے اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے کور ته اور د کور د ډیوې نه لګېدلې ده تاسو خدا سیو
چې مونږ به کافرو تم سپک نه کته بلکې دا غي متعلق به زمون پړه کې دا درد وې چې خدای دې د دوزخ لولې لاړ شي داسې څه چلو کو چې دې د دوزخ نه بچ. اوس مونږ ته ما دوزخی کولو کوشش کې زستا د دوزخی کولو کوشش کوم ته زخ پدو کې اخته. مولانا روم لوی عالمو لوی مدرسو طالبانو ته درس کول طالبانو ته درس کول چې دا علمي دا امیان را ټول کا او د اردو ترجمه ورته وایا کنه دا مولاتوب نه دی لکه دا نن سبا چې زمونږ د ملک عام ریو لوډ سپیکر دي چې غوګونه بدی وخوري څه لګیای دلته یو ترجمه کوله ما سختن ز پلاره تیرېدم. الحمدلله رب العالمین سنا صفات خدای لره ده پر رب د عالم سره عام لوی قاضی دی د علاقه پر رب د عالم سره. اوس خدای راستی که تاسو به پوهیم شئ چې د اصلي معنا څه ده د مولا څه ویل پوهیږئ. اوس چې د عربي څه معنا درته وکړم تاسو په څه پوهیږئ تاسو کې داسې جذبه پکار وا چې د مولا غلطه تاسو نیوي ایمان دا پکار. تاسو کې چې کوم بزرگان دي دا سوکنو میاسه نن 400 کاله مخکې ته علماء راغون کوي زه درته مونږ کوم زما دي مونږ ته وګورئ که څه غلطي پکې چې وي بس مونږ خو منځو د ټول علما ورته ګوري مونږ قاعده قیام سجده وغیرہ څوش سلام وګرځیدا څنګه مونږ به صاحب بالکل بالکل یو ما خلاصه ویلا خلاصه یو کتاب دی اول دا چړي چې علم شروع کوي خلاصه وي هغه صاحب یو غلطي وستا په دې من خو منځ کې و څه بچیا ماشومي سینې سره ولګول و زما دې کتاب کې نننه سبق داو چې سره چې ودرېږي نو د خپل منځ کې فاصله به سلور ګوتی وي والقدمين 4 اصبع في القيام غالبا داسې الفاظ و زمانه نه سبق ده چې و ادرېږي سره نو د خپل منځ کې سلور ګوتې فاصله به پریدي ستا د خپل منځ کې فاصله زیاته و نو دا یو غلطي و دا ماشوم نن ته پوهېږې نو ته به زما غلطي څه ونیسي زما غلطي خو به ته اله نیسي چې ته پوهېږې اوس زه دا جمعې مونځ دی 15 کاله وشو دې جومات کې او زما یقین نه دی که دلته زما مسله نو خلیفه نیول دا چې زه به رستو شم یو سړی به ما پسې چې ولاړ یا به د مټ نه ونیسم مصلې ته به راولم کم ځای نه چې مونځ ما پرېښه ده هغه ځای نه به هغه شروع کی او زه به هلته بار لاړ شم او دس به وکړم که ما دا چلو کو په تاسو کې په صف کې در روان شم تاسو به مونځ کې پاتې شئ یو به څه چلو شو څه چلو شو هلکه مولانا صاحب څه چلو شو څه چلو شو ځکه چې ته خبر نه پته درته نشته چې مانځه کې خلیفه نیول څه ته وایي خیال براغی یا چارا پسې کوم ولر د مخ کې صف کې وګورئ کنه دی کې مې کيوم را مخ کې کو ما خیال چغي به وي چاله جوړ د مولاله ونه شو چې را رستو شو کڅ بلاو ځکه چې وړاندې صف کې با او متصل امام پسې به هغه خلق ولاړی چې امام کې سکړچ پیدا شو فورا هغه په مصلی ودري اوس خو پته نه لګي وای په بازار د نابینا او جوهریانو خرمهره لالو گوهر درې واړه یو په سبب د ظالمانو حاکمانو اور او ګورو په خبر درې واړه یو 300 کال مخکې خبر زما عزیزانو مولانا روم عالمو او ډېر لوی عالم درس کولو طالبان ورته ناستي قیلا قلنا سوال او جوابي یو ځای باندې اعتراض وکي څوک
دا جواب دے، دا اعتراض، دا جواب دے، دا اعتراض، دا. شمس تبریز رحمت اللہ علیہ راغه د مولانا روم شاته غلې غوندې کېناست. طالبانو هغه وی چې څوک ملنګ دی، او طالبانو په ملنګ چرته نظر سوځي یا زمون نظر په چرته سوځي. یو ملنګ راشي جمعات ته کنه شلې دلې جامع یا خوار خستانو، تاسو زمون نظر په سوځي چې یا دا مولوی دی چلګه دا ملنګ راغله دی او غریب دی سو کوله چیر وړي یا ورته روټه خو بس ار یو بزرگ جمیل منځو کو او سدرۃ المنتهى ورته خبر راغی او بس جمعات نه وته ورستو بیا که جمعات ورانیږي او کار څه. دا د مقتدیانو حال دی. د مولا حال دی چې کوټه گئے تورشي مولا صاحب ہو گیا ما معاف کا معاف ہو گیا ما زکنا اچھنے اور پسے کوتا کرا ہوا ہے. دیکھو گورئی خسڑی بشئی تاسو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسوال چوشا چې خپل باور سره سنو نو چانه به قرض واغسته وغله به ور قرض به واغسته. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چې سائل چې سوال وکي رد کا بنا اگر که یو قجوره یا چرته سوي نه کوه د ګډل سنه سبا ولا ورکه. سائل ادره ده زه سنډا عمره غټه تاسو وایو مونږ ور سنډا عمره غټ خلا څه کوي چې په اسور در تراشی په اسور او وی چې د خدای په نامه ستاد هغه بدن سره څه کار دی چې د چانو می واغستو دا غي خیال بساتي. تاسو که په خدای مین وې او شیطان راشیم د خدای نامه در تستا په مخ کې والی د شیطان به مخلصاته کنه دا داس تاسو خدای پیژندل نه نو مین به پسی اخو مجنونو چې پای سگ بوسی د مجنون خلق گفتا آچی بود گفت گاہے گاہے در کوہ لیلا رفت بود. مجنون سپیرانی ولی دے د سپیخ پی لگیا دے سپئی دا څه کہہ لک گفت گاہے گاہے در کوہ لیلا رفت بود. دا د سپیخ پی زکا سپاو ما چې کلا کلا بداس پیدل لیلا په کوسو کې ګرځیدلو نو داغې د کوسې خاورې د خپو پورې لګېدلې دي نو ځکه د سپیخ پې سپاو ما. او که د وفادارۍ او د دیانت په میدان کې راشي سپی مونږ نه په کروڑ درجې ښه دی. ولې د اصحاب کهفو سپی به ولې جنت ته ځي ځکه چې د مالک وفادارو د مالک غدار نو. قرآن کې د اصحاب کهف د سپیم قرآن کې خدای ذکر کړي وکلبهم باسط څنګه ده ذراع د سپی چې د مالک در نه پرې خو نو د سپیم قرآن ذکر کړي ده. زما عزیزانو مون د مالک در پرېخه ده او د مالک د دشمن په در کې مونږ شپه ورځ ولاړ. یو بزرگ روټای به ولا تیار راتله یو درې ورځې په روټای بند شو چې بند شو د لاړو دی یو يهودي په دروازه کې سوال وکړو چې وګایم هغه ولا سلور روټای ورک چې روان شو دا يهودي سپه هغه ورپسې شو غپا 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 د یو روټای ور واچولا بیا غپل بل ور واچولا چې خوړه بیا غپل بل سلور روټای ور واچول بیا هم سپي غپل ورته ظالمه خو مالک دی سلور روټارا کړی و سلور ور مې دروا چولې نو اوس ولې غاپې اسپی ورته ظالم زنیم ظالم ته چې مالک روټای در کول نو عبادت ته کول او په خلوت کې ناس په او چې یو درې ورځې د امتحان د پاره در باندې روټای بند شو نوراله د خدای د دشمن کوڅه کې د سوال
يهودي خو د خدای دشمن دی، نو روټای د پاره رااله د خدای د دشمن کوڅه کې د سوالو. زما عزیزانو مونږ دغه سيزونه د دنیا د پاره مونږ د مالک در نه پکار، دا ټول سيزونه به اله کیږي چې ته نفس مړ او د حق بینه جذبه ځان کې پیدا کړي. حق ته حق وای او باطل ته باطل وای، او همیشه د پاره په حق ویلو کې مشکلات هم ډېر راځي، سړی تکلیفات هم راځي، خو امتحاني پیغمبرانو باندې با د حق ویلو نه بعد رنگ رنگ تکلیفات رااله، دا به امتحانو، خدای به پکې کامیاب. مولانا روم شاته شمس تبریز کېناست او دې لګیا دې قیلا قلنا قیلا قلنا، چې درس نوزګار شو داسې ملنګ ته وکړه وې سدي الک زمونږ دې تپوس تم خیال کوي. ګوره خدای بے نیاز دی، زما دې په خدای قسمی کب ټول عمر دې په دا تندې داسې کړی کنه چې بیړه دی ولا تبا کړی په سجدو لګولو او چې یو انسان نه داسې سدي او سبا دې خدای په بو یو سی جهنم ته به روان چې ته یې څه شي چې تا هغه ته داسې پتروش تندي. د دې دلیل درته وایم، قران کې راغلی عبد الله ابن ام مکتوم رضی الله تعالی عنہ صحابي دی، په دواړو سترګو ړوند دی، مجلس تراغه پیغمبر نه سم مسلې تپوس کړ. پیغمبر چا سره لګیا دی دعوت د اسلام ور کوي او د ړوند لیدای نه، نو رسول الله ورته تندې ترش کو چې لک صبر وکړه. الله تبارک عبد الله ابن ام مکتوم تندې ترشول خوخ نشو، دا آیات راغی چې عبس وتولى ان جاءه الاعمى، سړی دی ورټلو مخته تی واړولو چې ړوند درته څه وخت کې راغی. پیغمبر له خدا خبره کافی وکړه او د دې ټکی څومره زورو، نو دا به رسول الله ته پته و تاو ز په کومه ډله کې یو تاو ز په سپوي. خدای ورته وایي چې دته دې تندې ترش کو مخته تی واړولو، ولی چې غریب راغی نو مخته تی واړو او هغه سره لګیا باس کې. ما په دې خبره پوهیږي، په دې یو ټکی کتر اګر شوې، یو غریب راغی سدي څل هغه وایي زه خدای دې خبر دا به خسړې کیږي، دا به بزرگ شي. کچھ نہیں ہوتا ہے ظاہر نمازوں میں اصول، کچھ نہیں ہوتا ہے ظاہر نمازوں میں اصول، جب تلک دل میں نہ ہو الفت رسول اللہ کی. سو پوری چې د محمد رسول الله الفت پزړه کې نه، تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں. اړه دی بت خانه ده په منځونو بدر ته څه ملو لوی شی په انسان کې چې خسړې کیږي اخلاق نو انسانیت نشته. اخلاق ارڅشتا، اخلاق نو انسانیت نشته. نو چې ته انسان نه یې دیوال دی ټیټ پاس کیږي کنه، ته انسان نه. انسان ته چې الله اشرف المخلوقات ویلي دي، نو وړ په دې دي چې ته تاکي اخلاق دي، کردار دې درکې، کریکټر دې درکې. اخلاق نشته به ته انسان نه. دغه لرګي کې اوس ربړ واچو دا سټی ټو پاسې کوونو بدام دا لرګم والله مونږ نه خده. هغه لرګي چې رسول الله ورته ډډه والا بم جنت ته دا مونږ نه بیا. مولانا روم ورته وایي چې سړي شمس تبریز رحمت الله علیه ورته وایي چې
گفت ای غوغا وقیل و قال چیست. مولانا صاحب دا ته چې لګیا وی قیلا قلنا قیلا شور دی جوړ کړو تاسو دي مولانا روم ته نور غوسه ورله. مولانا فرمود نادان لببن بر مقالات خرد مندان مخن. مولانا روم ورته یو بدبختا پاگل بی وقوفا خلبن کا بر مقالات خرد مندان مخن. د نیکانو خلقو خبرو پورې تخان دي اذا قیل قلنا دات شد چپ نو خج. مولانا روم درس نوزگار شو کتابونه ټپ ک د شمس تبریز داسې کتابونه راواغست او تلاو په غاړه رب تلاو ته ورور چې وروي او پیړه دي غر کا شداد سو بده غله داسې ناس. اوس مولانا وی چې دا جمعات ته کا پیراګدما جمعات دارالامان دی کنه راګدم دای څه ظلم ډېر سات پس ورته مولانا صاحب خپشوي وی زمون ټول هستی دی او بوته وګرځوله بو بوته داسې لاس کو کتابونه رويست چې داسې ټپه ورکو دوړې ته و اچولي وبو کیو او ته تی دوړې. دا کرامتو د شمس تبریز رحمت الله. اوس کرامت ستوي او معجزه زمونږ د زمانه ارڅ لتاړ را لتاړ ذاتیاتو کې خطیو ذاتیاتو کې زما ته بدی شي کالوا دی او خړم کافر قوم دی او ککیر دی او خړم کافر قوم دی او کا ګلونه دی چرته پمړی واچول خاصاش مکه معظمه کې او مولا او تقریر بګل هاذا شرک هاذا شرک. ما سره یو پیرو ما ته راځه خدای د خونه ورانه که خود شرک نه بغیر بل ټکه نه کوي راځه چې چرته بل چرته کینی. نو مونږ وایو چې هاذا شرک دا ګونه ز هغه مولا نرګنم چې په قبر وای چې دا ګلونه او دا الواغان حرام دي چې غراشي او د پاکستان حکمرانانو ته وای چې تاسو په خپل ارادو کې دروغجن یې شپک کاله وشو ولیم په دې ملک اسلامي نظام نه دی نافذ کړی چې دام ویلې شي. په دې خبره پوهیږئ مړی تخوار څوک حق ویلې شي غریب مړ پروت دی دا حرام دا حرام دا خزي حرام نه وی مولا صاحب بل اورځي چې هندوانو نه دسخطونه اغسته دا حرام وی کنه دا حلال یا رب رنده په بلا ماړه نو پوهیږي چې د مړې را پاسین را پسل ته په بلا نه اوري او دلته په بلا اوري. زما عزیزانو زه دغه ته حق ویل ډوم نه چې په نورو ورخ ډېر زرو بور ماتي شي ګلونه دی او الواده او پلانې دا څه خبري اډو ګل په مړی چا ور واچول نو په کافر شو کوای نه چلو مسلمان شو یا الوای په حقړه پرېده د زړو خزو سکار خو پکې وشي کنه. خیال امراغه دي نرتوب افضل الجهاد کلمت حق عند سلطان جائر. لوی جهاد داده چې د یو حکمران په مخ کې سړی حق خبرو یو حق. مونږ والله که د کلی خان ته حق نشو ویل د کلی ملک ته حق نشو ویل کلی کې چې لګ داسې غوړکې غوندي هغه ته والله که حق ویلې کنه جی او مړو له حق وای په مړو حق بالکل ستا حق دی دا ټول خوشي کارونه دي ګلونه مولینه سیره جنډیانې منډیانې دا خوشي کارونه دي خو دا ټکې بالا کې چې ولا غم کولې شي کاغه نشي کولې نو په آرام کې نه دا ګران کار دی. نو خسړې به ال جوړي خسړې به ال جوړي. مولانا روم چې د شمس تبریز دا کرتوتو کتو نو حیران شو بیا داسې ورته متوجه شو. شمس تبریز پاسې دا صادره پوګوا چولو مولانا روم رستو لمن نه رونیو دور ته دا سو کتو چې وای کتو نو
ایو بزرگ وی چې بے رنگیانو بے ڈھنگیانو بے رنگیانو بے ڈھنگیانو ہک نال نظر دے رنگ جانا. دا اولیاء دا سے نظر وی چې وکته ورته د مولانا روم په دې سینه کې اور بل دته روان شو غرستو رونیو چې چلا تم لاستی کار خود را بکنے ترا برما چکار زاقیل قلنا کوا. مولانا روم واللہ کدے اس پریدم دینا آمخ کے دے اور پسے ہاں بار سارا توت یو جنگڑا کے ناس. مولانا روم تو وہی جتا ملائے لوے علم زو خب فقیر ملنگ سوک میں پکانو اولی سوک سکی ماتا وی چسو ہے خیر دے وی والدہ پیسے ورشے و شراب و بوتل روڑا. مولانا روم بازار تراغه او شراب و بوتل اغسته دے په لاس کی نیولې دے په بازار کې روان. نفس بداسي مړ کی یا خلق در پسی کنه او بیڑا غرکش او مولا شراب او بیا د بازار د شاخه تاخه زامن چی او یو ته چغه کیو تو سوای چې د بازار کې زروانه بجلیګر مولا روان دی او په لاس کې د شراب و بوتل نیولې. تاسو بچال جوړ یا دلته په محراب میں د شراب بوتل کې دیز تاسو بچو چې والله کدي جمعات کې یو پاتش الکه څو چې بارود یو بیړای غرکش منزونم تباش سچلو شراب بوتل داسې بوای کنه نفس پدې مړ کی. مولانا روم خلق پکانو پلوټو چغه کنزل ده بس خپل تار کې مسته او ټولو بیمارو ته شاشوا بوتل الته یاو سباله ورته چې ورشماته یو خزر راوړ خزر د لاس ننی ولې روانه کړ چې نفس پېمال یا خو مولانا سے خلق پلار دې روان دي او خلق ورته دولاسی سلام او یو مغه خلق په کانو وشته خو نفس مر شو کنه خبره کوي او چې ز پلار روانه و په خیر دی په خیر او سو کټ نه پاسه او سوک سے چل کا په دې نفس نور غټي نور چتی او زه په لار روانه مې خلکو په کانو وشتم کنځلې راتو کې بدره دې راتو او ما وی چې خیر په دې نفس مرش چې نفس مرش. شمس تبریز ورته وی چې وخت ډیر تیر شو زبل خوازم. مولانا روم زبط سکم په دې سینې ورته لاس راخ کو وزا تب مولا د روم الله به د خدمت تا نه وایي چې تر قیامت پورې بستا ثانی نه نراغو نو مسنوی لیکل شروع بس مرشو نفس مرشو اور مسنوی بشنوز نیچو حکایت میں کند وز جدائی ہا شکایت میں کند سینہ خواہم شرح از فراق تا بگویم شرح درد اشتیاق. بیا څه وایي وی شاد باش اے عشق خوش سودائے ماں